روغ جوړ او صحتمند راته اوسئ. نن بیا هم د یو نوي ویډیو سره راغلی ملګرو. دې ویډیو کې به زه تاسو ته یو اپلیکیشن یو گیم درښیم چې د هغه څخه تاسو د ورځې په ضمانت سره ملګرو په ضمانت سره تاسو له 2 تر 15 ډالر ګټلی شئ په ډېر اسان او خوندور گیم سره او بالکل حقیقي او ریل دا وډرا به هم ورکوي. نو که د دغسې ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ او آنلاین پیسو ګټلو شوقیان یئ د ما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ما هره ویډیو در سره لایک کړئ. تاسو ته بس بهترین او ښه اپلیکیشنونه د آنلاین پیسو ګټلو په برخه کې معرفي کوم. نو راځو د ویډیو په لور. لومړی به ملګرو تاسو دغه ډول اپلیکیشن له پلی سټور ډاونلوډ کړئ. د دې نوم سیده مانی مچ ده. صحیح انټرنیټ وازومه را به شئ خپل پلی سټور ته. دا لینک نه لري ملګرو، نو ځکه تاسو به نوم ولیکئ. صحیح ده مانی مچ. دا ډول دا کلم راځم وازوم مانی مچ چې مو ولیکلو ملګرو دا یو ده. صحیح دی نه مانی مچ. دغه به در سره ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ چې مو کړو اوپن به کړئ. زه به یو ځل ډیټا کړم ملګرو. ډاونلوډ چې مو کوم ملګرو اوپن به کړئ. صحیح اوس به درته مکمله طریقه د کار در وښیم چې اکاونټ څنګه جوړیږي او گیم یې په څه شکل ده. گیم یې بیخي ملګرو ډېر اسانه گیم ده او وډرا ډېره ژر پکې رسیږي. ما تقریبا ډېر کم کار سره درته به اوس وښیم چې څومره پیسې جمع کړي. نو دلته به ملګرو تاسو ته د دې گیم اوپن سره داسې یو صفحه راشي. صحیح دلته به تاسو اکاونټ جوړوئ. اکاونټ جوړولو لپاره لومړی خانه کې به مو ایمیل ولیکئ. صحیح ده دا ایډز لرې کم. لومړی خانه کې به هم خپل ایمیل ولیکئ او په دغه دومه خانه کې به ځان ته کوډ ولیکئ. صحیح دا چې مو ولیکل په ساین اپ باندې به کلیک کړئ. زه راځم همدا کار ورته کوم. خپل ایمیل لیکم. صحیح ده او په لاندې ځای کې به خپل پاسورډ یا کوډ ولیکئ. صحیح خپل کوډ لیکم. ساین اپ آپشن باندې به کلیک کړئ. ساین اپ ما خو اکاونټ جوړ ده، زه په لوګین کلیک کوم. کله چې مو اکاونټ جوړ کړئ داسې یو انټرفیس راځي. تاسو ته لس انرژي درکوي. ټانکس به ووهئ. صحیح ده ملګرو ټانکس وشو. اکاونټ مو راجستر سو. د گیم شکل په دا ډول ده. صحیح دغلته دا گیم تاسو ته سیده ملګرو شیبا ټوکن درکوي. شیبا ټوکن سره به اشنا یې چې په باینانس صرافي کې هم شته، ټرست وایلټ او هر ډول صرافي کې شته. راځم لومړی درته گیم ښیم. دا عمومي صفحه دا لومړی آپشن چې د ملګرو دلته تاسو بیلانس ښیي. ما تقریبا دغه گیم نن انسټال کړ. تقریبا یو څو ساعته گیم مې وکړ او 1,253 شیبا ټوکن مې پکې ټول جمع کړي. ډېر زیات مې جمع کړل ملګرو. گیم ډېر اسانه ده. طریقه هم درته ښیم. دلته مو بیلانس ښیي. صحیح چې کوم شیبا ټوکن تاسو په گیم ګټئ. دلته مای اکاونټ کې څه نشته ملګرو. دلته تاسو نوم ښیي او دغلته کولی شئ خپل د شیبا ټوکن ادرس ورکړئ چې هغه هم درته اخر کې او دې کې نور ملګرو دغه دوه آپشنو کې هم خاص څه نشته. د نور گیم ده خالص ساده گیم به کوئ. گیم کولو لپاره به پلی آپشن ووهئ. صحیح پلی چې ووهئ پلی به بیا ووهئ. دا اوس گیم درته راوړي. دې کې بیا ملګرو یو طریقه ده چې زه تاسو ته طریقه ښیم. ډېر په اسانه دی کې پوینټ یا شیبا ټوکن جمع کړی شي. گیم یې په څه ډول ده ملګرو. گیم یې دا ډول ده. ګورئ دلته تاسو ته یو میشن درکوي. ګورئ لکه ما ته دلته پورته ویلي دي چې 12 دانې بالونه، 15 اتریوم، 15 یو ایس ډي ټي او 15 دغه زیړ رنګ ریپل ټوکن سره کلیک کا. نو تاسو به دلته راځئ. دا هر یو به په انتخابوئ. مثلا 2 اتریوم 2 دانې به په همغه خپل شکل پورته چې څه در څخه غوښتي هغه برابروئ. صحیح زه اوس ورته دا بالونه برابروم. صحیح ده نو گیم یې ډېر اسانه ده ملګرو. په گیم کې یو ټریک ده. هغه ټریک هم زه تاسو ته درښیم. صحیح ده په هغه ټریک سره بیا له گیم یې ډېر زیات ټوکن جمع کولی شو. ښه نو ملګرو یو میدان گیم یې زه درته کوم. یو میدان گیم به راخلاص کړم. صحیح ما خو وبایلو ملګرو دا گیم یې په خاطر چې سخت یو ایډز راولي. دا ایډز هم زه سکیپ کوم. نو ملګرو بیا راغلم له سره گیم ته. گیم مې لومړي لیول ته کړ چې اسانه شي. ګورئ دغلته گیم په څه شکل ده. تاسو څخه دغه 2 دانې یو رنګ یو شکله جنسونه به ورته انتخابوئ. دا به وکې کوئ. دا ګورئ ما ته جمع شو. دلته پورته ګورئ موږ 9 چانس لرو او د ما گیم لومړي لیول کې دی نه لیول او موږ ته شرط چې ده د دې گیم موږ ته وایي چې 8 دانې دغه زیړ ټوکن سره کلیک کړه. 8 دانې 2 مې کلیک کړل، 3 مې بیا 2 مې بیا کلیک کړل، 2 بیا دغه دا پوره شو ملګرو. نو ایډز راغی ملګرو. ما دا ایډز سکیپ کړو. نو دغه دا لیول کمپلیټ شو. اوس به موږ ته ریوارډ راکړي. صحیح ګورئ څونه ریوارډ ما ته راکړه 245 شیبا ټوکن. دلته په کنټینیو گیم ووهو بل میشن ته به ځو. ګورئ دغلته تاسو څخه مختلف شرطونه تاسو ته گیم ږدي. گیم یې ډېر اسانه ده ملګرو. ډېر به له دې گیم سره بلدي. ما ته وایي چې 6 دانې یو ایس ډي ټي او 7 دانې دغه زیړ ټوکن کلیک کړه. زه راځم یو ایس ډي ټي 2004 یو ایس ډي ټي هغه زیړ ټوکن یې غوښتي. صحیح Hello, do you have money? او بیا ملګرو یو ایډز راغی. ایډز مې کمپلیټ کړ.
تاسو ته دې کې اوس طریقه خیم چې د ایډز نه څنګه ځان خلاص کړئ چې ایډز درته بېخي رانه شي. میشن مې کمپلیټ کړ، بیا 300 شیبا ټوکن راکړه. کنټینیو وهم. نو ګورئ دغسې نور هم پسې میشنونه راځي، خو زه ډېر گیم نه کوم. راځم تاسو ته دلته یو طریقه ښیم ملګرو. ګورئ ملګرو، تاسو چې دغه گیم کوئ ستاسو لیول پورته ځي. دا ګورئ د ما لیول څو شو؟ 3 شو. کله چې مو لیول پورته ځي دغه گیم سختیږي، تاسو ته سختیږي، گیم بیا نه شئ کوی، سختیږي نه شئ یا لیول مخې ته نه شئ وړی. نو د دې لپاره یو ټریک زه تاسو ته ښیم ملګرو چې دا گیم بېرته تاسو لومړي لیول ته راولئ او اسانه کړئ. ټریک په څه ډول ده ملګرو؟ راځئ گیم نه به مکمل ووځئ، صحیح ده؟ گیم نه به ووځئ، بیا راواړئ. چې څنګه هم راواړو مخکې له دې چې ستاسو دا بیلانس درته شو کړي، دې گیم کې بیلانس مو راشي. ډېر ځل به تاسو په پلی آپشن وهئ، گیم به پلی کوئ. مثلا زه اوس دا ګورئ کلیک کوم چې څنګه صفحه وضع شي، پلی آپشن وهم، بېرته به ماته له لومړي لیول راشي. دغه گیم کې دغه یو خطا راغلی دی چې دغه سره ګورئ دونه زر مې پلی ووهه. اوس ګورئ لومړي لیول نه شو، ماته هغه ګورئ لومړی شو، اسانه شو. که چېرته گیم درته سختېده دا ډول لیول مو نور مخې ته نه شو وړلی، نو گیم څخه وځئ او بېرته ډېر زر راځئ پلی کوئ. مخکې له دې چې تاسو دا بیلانس درته شو کړي تاسو یې راړوئ. دا ګورئ ماته اوس بېرته لومړی لیول شو، نو لومړي لیول ته مې راوسته گیم. لومړي لیول ته چې مې راوسته اسانه شو راته. نو دغسې که چاته سخت تمامېږي، لیول یې پورته ځي، گیم سختېږي، نو د همدې څخه د ګټه اخلي، لیول یې بېرته راټیټوي. صحیح ده؟ دی نه یې 315 شیبا ټوکنې راکړه. ښه نو دی نه یې ماته به اوس جمع هم شي. نو ملګرو ما یو 2 میدانه گیم وکړو، دی نه یې ماته بیلانس پورته جمع هم شو، بیلانس جمع هم شو راته، 1000 ټوکنې راته راکړه شیبا. نو راځم دې کې اوس تاسو ته یو بل ټریک، یو بله طریقه ښیم ملګرو چې څنګه موږ کولی شو دا په ډېر کم لګښت انټرنیټ وکړو. ما دې کې یو بله طریقه یاده کړه ملګرو چې تقریبا که 1 ساعت تاسو دا گیم وکوئ په انټرنیټ تاسو څخه ټول 50 MB هم نه مصرفوئ او چک مې هم که سل په سلو کار وکړو. هغه ټریک څه ډول ده ملګرو؟ گیم به مکمل واړوئ، صحیح را به شئ د خپل موبایل سیټینګ ته، سیټینګ کې به نیټورک ته راشئ، دلته به ډیټا برخې ته راشئ. دا خپل د ډیټا حالت به راوړئ په 2G بیا کېدی، صحیح په 2G یا 3G. څوک که 2G ورته کار کوي 2G، که څوک 3G غواړي 3G په 3G یا 2G کېدی. زه خپله په 2G کېدم، 2G بیخي ښه ده، بیخي انټرنیټ مصرف کموي. نو په 2G بیا کېدی، ډیټا ته به لږ صبر وکړئ، ډیټا نه هم راشي. ښه نو ملګرو ما د خپله ډیټا 2G حالت ته کړه، دی نه 2G پورته ګورئ علامه هم راغلی ډیټایي، یعنې خپل نټ مې واخیسته، ډېر مې ضعیفه کړ. چې په دې سره ګټه څه ده ملګرو دې گیم کې؟ دا گیم چې دا ډېر په ضعیفه نټ هم کېږي. ګټه موږ ته دا ده چې دا گیم بیا موږ ته ایډز یا اعلان نه راولي، چې نټ مو 2G کې وي ایډز او اعلان درته نه راځي، دا ګټه لري. او بیا نټ ډېر کم مصرفوي. ما ملګرو تقریبا 1 ساعت گیم وکړو او خپل امبیانې چې مې وکتې نو 50 MB له ما نه وې وهلې په دې حالت کې. او گیم هېڅ مشکل نه لري، تاسو ته کېږي. لومړي سر کې چې گیم راوړئ لږ لوډینګ کوي، انتظار ورته وکړئ چې گیم ته نور داخل شولئ، گیم ښه ټایټ کېږي، هېڅ مشکل نه لري. دا گیم چې مې څنګه درته ویل انټرنیټ چې تیز وي یا ضعیف وي، کومه اړتیا ورته نه لري، په ضعیفه نټ هم کېږي په تیز هم. نو په ضعیفه نټ یې که وکړئ ګټه یې دا ده چې انټرنیټ مصرف مو بیخي ډېر کمیږي ملګرو. بیا خپل امتحان هم کوي، درته معلومات کېږي. او بل هم بیا ایډز یا اعلانات تاسو ته نه راولي، دا ګټه. نو زه ورته لږ انتظار کوم ځکه نټ مو ضعیفه کړ چې دا گیم لوډ سي راته. ښه نو ملګرو زه گیم ته راغلم، گیم راته اوس راوځېږي. که چاته 2G حالت کې ډیټا ډېره ضعیفه او بیخي گیم نه راته، نو هغه د بیا 3G نه کار واخلي، صحیح. نو دلته اوس پلی وهم، ګورئ گیم به ښه ټایټ راته کار کوي، وینئ هېڅ کوم مشکل نه لري، بغیر له کوم مشکله ښه ټایټ صفا کار کوي. نو چې نټ مو ضعیفه وي ګټه یې دا ده چې یو خو تاسو ته ایډز نه راځي، بل ستاسو د انټرنیټ ډېر نه مصرفوي، ډیټا مو ډېره کمه مصرفوي ملګرو. ډېر ضعیفه نټ سره هم کولی شئ له دې گیم ګټه واخلي. ښه زه راځم دغه یو کلیک به بل وکړم، دا میشن به کمپلیټ کړم. وډرا طریقه به درته وښیم، وډرا به موږ څنګه کوو، وډرا به څه ته کوو، صحیح ده. نو زه دې نه وځم، نور راځم تاسو ته وډرا طریقه درښیم. هم صفحې ته راځم، د هغې نه خلاص شم. ښه نو راځم د گیم هم صفحې ته، صحیح. ښه نو ملګرو زه راغلم هم صفحې ته، دلته اوس وډرا درته ښیم. وډرا لپاره به موږ راځو، لومړی به په دې آپشن کلیک کوو، دا خپل بیلانس باندې، صحیح دې به کلیک کوو. نو وډرا لپاره ملګرو لومړی باید ادرس ورکړو، نو مای اکاونټ باندې به کلیک کوو، صحیح ده. دغلته به دغه اوکې آپشن باندې کلیک کوو، صحیح. اوکې آپشن چې مو ووهه ګورئ دلته انټر والټ کی، والټ به تاسو خپل د شیبا ټوکن ادرس به ورکوئ په څه نیټورک سره، BP شل. شیبا ټوکن به ادرس له کوم ځای موږ راخلو، که باینانس کې څوک کوي، صحیح. باینانس ته به لومړی راځم تاسو ته ټرست والټ کې ښیم. ټرست والټ نه ادرس څنګه راخلو؟ باینانس نه. ټرست والټ به اوپن کوو، صحیح. دلته چې راغللو سرچ کې بیا ورته ولیکو شیبا ټوکن، صحیح. لږ به په تمه سو، دا ګورئ شیبا ټوکن، شیبا BP شل، BP20، صحیح BP شل. نو ګورئ دی نه شیبا ټوکن او پورته باید دغه ځای کې BP شل لیکل شوي. نو دلته به راشو په ریسیو به کلیک کوو، د ادرس به را کاپي کوو،
ادرس چې مو کاپي کو را به شو دلته به پیسټ کړو ته گیم کې صحیح ادرس چې مو کاپي کو بیا به ما اکاونټ وهو اوکې آپشن به وهو دلته به د ادرس واچو صحیح ده ملګرو ادرس چې مو واچو اوکې به کو اوکې چې مو کو اوکې به وو سبمټ بشي دلته به زموږ ادرس ثبت شي دا ګورئ د ما ادرس له مخکې ثبت هم د ما پکې خپل ادرس ورکړو دا د ټرست والټ باینانس نه هم همدا طریقه ده ملګرو باینانس کې به ډیپوزټ وهئ شیبا به انتخاب کوئ شیبا بي پی شل ادرس به راواخلئ او به اچوئ او اوس به ډرا څنګه کړو ډرا لپاره به په خپل ټوکنو کلیک کړو صحیح ټوکنو چې مې کلیک کړو دا ګورئ دلته آپشن تیار موږ ته لیکل شوی کلایم ریوارډ په کلایم ریوارډ چې څنګه کلیک کړو د موږ وډرا به ووهل شي سکسس د وډرا ټایم چې د ملګرو 2 ورځې ده ګورئ دلته لیکلي دي چې پیمنټ ریکویسټ یو ویک هماغه یو هفتې پورې وخت نیسي چې دا ستاسو حساب ته ولیږل شي او 50,000 ټوکنې مینیموم وډرا ده نو درته وایم په ورځ کې ته تر 2 نه تر 15 ډالر ستاسو خپل زحمت پورې ده ګټلی شئ په دغه طریقو او د نیټ مصرف یې بیخي زیات کم ده ملګرو ډېر کم نیټ وهي نو چې خپله وکاروئ درته معلومات کېږي نو زه نور ویډیو نه اوږدوم همدومره په خدای مسپارم